يا أماه لا تحزني، عرضي وعرض أبي وكل الأقربين. أماه يا أماه لا تحزني، عرضي وعرض أبي وكل الأقربين. جعلت فداك فأنت عنوان التقى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محترم ورونو غواړم زه نن تاسو سره په یو موضوع باندې خبرې وکړم چې هغه زمونږ او ستاسو د ټولو مؤمنو مسلمانانو د مور په سلسله کې ده. المؤمنین عایشه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي. محترم ورونو په معاصر وخت کې په المؤمنین عایشه رضی الله عنها باندې درې قسمه خلک اعتراضات کوي، بلکې دوه قسمه خلک اعتراضات کوي او یو قسم خلک د هغوی په ذهنونو کې شکوک دي یا بعضې فتنې دي. دوه قسمه خلک هغې کې یو ملحدین دي، یو پکې سیکولر خلک دي، او یو قسم خلک چې د هغوی په ذهنونو کې یوازې بعض شکوک یا شبهات دي، یعنی د معاصر فکر والا یا یو عام مسلمان کله نه کله د هغوی په ذهن کې شیطان بعضې وسوسې اچوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر زیات و، یعنی 50 کاله و، او د عایشه رضی الله عنها عمر 9 کاله و، نو بیا ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو دومره کم عمره بیبي سره واده کو؟ دلته ټولو نه موږ ته اول د دې اعتراض جواب ورکولو نه مخکې د اعتراض باید چې موږ لږ کولاو کړو، واضح یې کړو. دلته اعتراض اصل کې په دوو خبرو کې دی. یوه خبره دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر، دویمه خبره دا ده چې د المؤمنین عایشه رضی الله عنها عمر. رسول الله صلی الله علیه وسلم 53 کالو په عمر کې چې دا واده کوو، نو موږ هېڅکله هم داسې نشو کولی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معاصر دور 55 کلونو سره قیاس کړو. وجه دا ده که فرض که موږ او تاسو په معاصر دور کې یو 55 کلن سړی وګورو، نو د هغه به ویښته مکمل سپین وي یا لږ یو څو تارونه به پکې تور پاتې وي، د سر ویښته به مکمل سپین وي. دې نه علاوه د هغه به بدن کې ډېره کمزورتیا وي، بدن کې یعنې د هغه د غوښه به د هډوکي نه، د جلد به د هډوکي نه بیل شوی وي، او دغسې مخکې به هم ډېر زیات تغیرات راغلي وي، کمزوری به وي، ضعیف به وي. دې نه علاوه شوګر مرض به لري، نور امراض به هم ممکنه ده چې ولري. فشار مرض شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېده 43 کاله عمر، نو د هغه په ګیره مبارکه کې یا په ټول دغه کې صرف 22 ویښتان داسې و چې هغه سپین شوي و 43 کلنۍ کې. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم 43 کلنۍ عمر کې چې دی دونه لږ اندازې سره ویښتان سپین شوي. دې نه علاوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اننګي مبارک کله هم نو غونجې شوي یا کله هم نو راځوړند شوي. د هغه بدن قوي بدن و، د هغه بدن صفا بدن و، خوشبویه بدن رسول الله صلی الله علیه وسلم و، بلکې ټول انبیا هم داسې ترتیب سره وي. دې نه علاوه الله تعالی انبیاو ته د عامو خلکو نه زیات قوت ورکړی، لکه څنګه چې په سیرت کې ثابته شوې ده. بیا د نبي علیه الصلاة والسلام قوت د نور انبیاو نه هم زیات و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه زمانه کې مکمل جوان و، مکمل ښایست، او بالکل یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه و لکه څنګه چې په معاصر دور کې 55 کلن سړي وي. دا یو خبره شوه. دویمه خبره دا ده عایشه رضی الله عنها عمر چې و هغه 9 کاله د واده په وخت کې په 6 کلنۍ کې ورکړی شوې وه. مسلم کې باب راغلی د باب التزویج الصغیر. اوس خبر اصل کې دلته دا ده چې اوس وخت کې چې کوم صحتونه دي زموږ او ستاسو یا د زنانو، په هغې وخت کې چې کوم صحتونه دي، لازمه خبره ده چې په دې کې به ډېر زیات تغیر و فرق و، ځکه چې پخوا نن سبا چې کوم مشکلات، کوم مرضونه، کوم حالات دي، کوم ماحول کې چې کوم پاپولیشنز دی، کوم دغه دی، د هغې د وجې نه ډېر مرضونه انسان ته پېښېږي او دغې امراضو سره د انسان بدن کمزوری کېږي. په هغې وخت کې دغه امراض نه و. ډېر امراض داسې دي چې په اوس دور کې شته دی، په هغې وخت کې نه و. په هغې وخت کې دا امراض نه و، نو هغه وخت کې صحتونه قوي وو. دویمه خبره دا ده چې دا یو تاریخي حقیقت دی چې په هغې وخت کې یا بلکې نن نه 1.5 کاله مخکې په یورپ کې او په امریکا او په نورو ممالکو کې دا ډېر زیات عام و. 2 کلنۍ کې د یو زنانه واده کول، یو جنۍ واده کول، په 8 کلنۍ کې، 9 کلنۍ، 10 کلنۍ، 12 کلنۍ کې.
په هغې وخت کې دا یو تاریخي حقیقت دی چې دا 9 کلنۍ کې واده ورکول دا یو عامه خبره وه. اسلام اصول د واده دپاره چې دی عمر نه دی ایښی. اسلام یو جامع اصول ایښي دي چې بلوغت ته ورسیږي زنانه یا هلک هغه د واده قابل شي. عموما د جینۍ یا د زنانه بلوغت د نارینه نه زر کیږي، لکه څنګه چې ساینس وایي چې د انسان بلوغت دا د انسان د خوراک پورې، د انسان چې کومه منطقه کې اوسیږي هغې پورې تعلق لري. او دې نه علاوه چې کوم دی ساینس دا خبره کوي چې دا ممکنه ده چې د 7 کلنۍ نه واخله تر 12 کلنۍ 13 کلنۍ پورې یو جنۍ بلوغت ته ورسیږي. عرب ملکونه چې کوم دي هغه ګرم دي اکثریت سره، خاص کر مکه او مدینه ډېر ګرمه ده، نو ځکه چې دی په دغه منطقو کې خلک بلوغت ته زر رسیږي. دویمه خبره دلته دا ده که فرض که موږ او تاسو یو تاریخي حقیقت وګورو د عمرونو په لحاظ سره 7 کاله 8 کاله 9 کاله 10 کاله دا په مغرب کې مکمل عام په دې وخت کې د یو جنۍ واده ورکول یا یو جنۍ واده کول. نن سبا وخت کې ملحدین یا سیکولریزم صرف او صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم او اسلام په نښه کولو سره دغه اعتراض صرف په عایشه رضی الله عنها باندې یا په مسلمانانو باندې کوي. که فرض که موږ د همدغوی په معاشره کې وګورو، سینټ اګسټین مشهور فلسفر دی 350 عیسوي کې هغه یوې 10 کلنې جنۍ سره واده کړی و. دې نه علاوه کینګ ریچرډ دویم هغه که موږ تاسو وګورو 1400 عیسوي کې هغې یوې 9 کلنې جنۍ سره واده کړی و، 7 کاله عمر و. دغسې هنري اتم که فرض که موږ تاسو هم د برطانیې دغه که فرض که موږ دا وګورو په 15مې صدۍ عیسوي کې هغې یوې 6 کلنې جنۍ سره واده کړی و. دغه نه علاوه د امریکې یو سټیټ د ډیلیور په نوم باندې ډیلیور سټیټ دی، په هغې کې چې کوم دی د 1880 نه مخکې د جنۍ د واده دپاره عمر 7 کاله تعیین شوی په قانون کې چې جنۍ 7 کلنۍ ته ورسیږي دا د واده قابله شي. همدغسې په کلیفورنیا کې د هغې په 1880 کې د هغې دپاره چې کوم دی 10 کاله عمر تعیین شوی د جنۍ د واده دپاره. او دغه د ډیلیور سټیټ د دې حواله تاسو کتلی شئ مورین ډبغ په نوم باندې چیف میډیټ سپریم کورټ یوه ښځه ده، 2 تصانیف هم کړي ډېر زیات مشهور دي. دې نه علاوه د پروفیسر ریچرډ راټلي چې کوم دی یو اس ایل سیکیورټي اینډ کرایم سینس چیف و هیډ دی د هغې هغه په خپلو تصانیفو کې هغه په خپلو خبرو کې دا ویلی چې په یورپ کې دا خبره ډېره زیاته عامه وه. سیکس اینډ سوسایټي د ویلیام تامس په نوم باندې یو مصنف دی، دغه کتاب دی په هغې کې چې د مغرب دا جنسي قوانین چې کوم دي یا د واده یا دغسې نور چې دې پورې اړه لري هغه ټولې په دې کتاب کې راجمع کړي دي. ډېر معتمد د دوی په نیز باندې معتمد مصنف دی، هغه په دې خپل کتاب کې لیکلي دي چې 10 کاله 7 کاله 6 کاله 9 کاله دا یو عام عمر و. دې نه علاوه زه تاسو ته یو ویب سایټ در کوم په هغې کې 18 حوالو باندې 18 حوالو باندې معتمدو حوالو باندې دا ثابته شوې ده چې په یورپ کې په امریکا کې په افریقا په نورو ممالکو کې دا یو عامه خبره وه چې 7 کلن 8 کلن 9 کلن 10 کلنې جنۍ سره واده وشي. په اسلام کې چې کوم اصول منځته راځي هغه همیشه دپاره د انسان په عقل باندې هم معیاري وي او د انسان په فایده باندې وي. د عایشه رضی الله عنها چې کوم وخت کې واده کېده په هغې وخت کې چې کوم دی ګوره یو اصول زموږ او ستاسو په معاشره کې دا دی چې هر یو انسان غواړي چې هغه خپله لور یا خپله خوراکۍ د خپل کور نه ښه کور کې واده کړي. چې زموږ د کور نه ځي نو باید چې یو ښه کور ته لاړه شي، که ښه کور نه وي چې کم از کم برابر خو وي. نو په هغې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه ښه کور په دنیا کې نه و. د هر چا د خواهش رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان سره پیوسته شي. دویمه خبره دا ده چې د عایشه رضی الله عنها عمر وړوکی و، یعنې داسې وړوکی نه و، یعنې عمر کم و. په دې عمر د کموالي د وجې نه انسان ذهن ډېر زیات کولاوي، انسان چې دی یو شی ډېر ښه طریقې سره ذهن ته اچولی شي. لکه همدغسې بیا ثابته شوله چې د عایشه رضی الله عنها نه 2210 پورې احادیث ذکر شوي دي چې په اسلام کې د بلې زنانه دومره احادیث نه دي ذکر شوي او نه په تاریخ کې داسې څوک ښودلی شي چې داسې ذهینه زنانه هغه تیره شوې ده او نه به داسې راشي. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها چې کوم وخت کې واده کېدله په هغې وخت کې دا فایده هم وه. دې نه علاوه چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په هغې زمانه کې جادوګر ویلی شوي وو، لیونی ورته ویلی شوی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر تورونه لګولی شوي وو. زموږ سیرت لیکوالانو علماو ډېر زیات په صداقت سره یو کار کړی دی چې په هغې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کوم اعتراضات شوي وو هغه اعتراضات هم زموږ سیرت والاو را ذکر کړي دي. داسې نه ده چې هغې پټ کړي دي او بیا د هغې اعتراضاتو جوابات هم شوي دي.
په دې ټول سیرت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کله هم دا اعتراض مشرکینو نه و کړی، نه به منافقینو کړی. حال دا وه چې هغوی به کم وخت کې هم لږ غونتې ځای وکړ هلته به خپل اعتراض کوو، لکه څنګه چې په معاصر دور کې ملحدین داسې کار کوي چې لږ غونتې ځای وګوري هلته خپل اعتراض وکړي، هغه بې معنا وي. نو په هغې وخت کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هر ځای کې اعتراض کېده. په دې ټولو اعتراضاتو کې چې په دې سیرتونو کې راغلي دي او د هغې جوابات هم شوي، په هغې کې چېرته دا اعتراض نه ښکاري. وجه دا وه چې په هغې وخت کې دا یو عام اصول و، په هغې وخت کې چې دا یو عامه خبره وه چې یو جنۍ به بلوغت ته ورسېدله نو هغې به واده کېده. دلته یو د درې نکات موږ ته یاد ساتل پکار دي. اسلام کې ګوره د عمر تعین نه دی شوی، بلکې اسلام کې چې دی یو جامعه خبره شوې د بلوغت. راځئ چې اوس دې باندې لږ رڼا واچوو. که موږ تاسو وګورو په هندوستان کې اوس د یو زنانه دپاره د عمر واده چې کوم دی د واده عمر هغه 18 کاله دی. دغسې په نیویارک کې چې کوم دی 14 کاله دی، په ټکساس کې چې دی امریکا ټکساس کې 14 کاله دی. دغسې په مختلفو ممالکو کې په مختلفو ځایونو کې چې کوم دی مختلف عمرونه دي. نو دغه عمر کې غوښتل اوس ممکنه چې په هندوستان کې یوه جنۍ په 14 کلنۍ کې بالغه شي، هغه به بیا 15 کاله چې دی همداسې ګرځېږي. ممکنه ده په 12 کلنۍ کې نو هغه به بیا همداسې ګرځېږي. د قانون د تابعدارۍ د وجې نه اسلام چې دی جامع قوانین ایښي دي. د اسلام قوانین چې کوم دی هغه د انسان په فایده باندې دي. یوه خبره. دویمه خبره دا یاد ساتل پکار دی موږ ته، اوس که فرض که په 9 کلنۍ کې یا 11 کلنۍ کې جنۍ واده وکړي، آیا هغه مور جوړېدلی شي؟ که موږ او تاسو فرض که په دې باندې هم یو تاریخي حقیقت وګورو، په 2001 کال کې د مارچ د میاشتې په 10 تاریخ باندې په سټیټس ټایمز کې په دې باندې یوه تبصره راغلی، یوه جنۍ و 9 کلو عمر کې هغه مور شوله او هغې چې د حمل راغلی او هغه یو اولاد هم شوی. ښه د دې نه مخکې که فرض که موږ او تاسو ګورو، په 1921 کې د لینا میډینا په نوم باندې یو جنۍ وه، د پیرو ملک لیما، د پیرو چې کوم دارالحکومت د لیما ورته وایي، په هغې کې یو جنۍ وه، د هغې عمر 15 کاله 2 میاشتې 21 ورځې و او هغې چې دی اولاد شوی و او د هغې هغه مور جوړه شوې وه. دا د میډیکل په تاریخ کې ټولو نه کم عمر والا مور وه. نو موږ او تاسو که فرض که وګورو نو انسان یا یو جنۍ چې کله بلوغت ته ورسیږي نو هغه ممکنه ده چې هغه مور جوړه شي او هغې اولاد وشي. اخیره کې یو نقطه زه تاسو ته ویل غواړم چې ډېره مهمه ده. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها په باره کې که فرض که چا په ذهن کې پټ غلط خیال یا په هغه باندې تهمت یا د هغه په باره کې منفي فکر ولره او یا په ظاهره باندې هغه چې د هغې په باره کې قصدن منفي فکر ولره، د ټولو معتمد علماو په فتوا باندې هغه د اسلام نه خارج دی. د ټولو حق پرست علماو په متفقه فتوا باندې هغه د اسلام نه خارج دی. د عایشه رضی الله عنها په باره کې که چا څه بدګماني یا چا غلط الفاظ استعمال کړل قصدن نو هغه د اسلام نه خارج دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.